السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. محترم رونو او خویندو، د راز ساتلو پر رابطه باندې یو څو خبرې کوم چې راز ساتل څومره مهم دي. دا د مؤمن خصلت دی او خوی دی. وفادار انسان باید داسې چې هغه راز وساتي. قرآن کریم کې او سنت کې که څوک په دې موضوع باندې معلومات جمع کوي، ډېر آیتونه او ډېر احادیث به پیدا کړي. د صحابه او تابعینو د تبع تابعینو به ډېر واقعات پیدا کړي. د حاطب بن ابي بلتع البدري رضی الله عنه د سورة الممتحنه شان نزول مشهور دی چې دغه تعلق هم د راز سره دی. ابو لبابه رضی الله عنه د دغه قصه چې د خندق د جنگ نه وروسته راغله مشهوره ده چې نبی رسول چې کله د سعد بن معاذ رضی الله عنه فیصله ملګرو ته وویل چې د فیصله خو دغه ده، او هغې ته یې ویل چې تا د هغه ذات موافق فیصله وکړه چې عرش ته پاڅوي، چې ځوانان یې قتل کوي، زنانه یې وینځي کوي، صغیران یې پرېږدي. یهودي د کلان اثر راښکاره کړه. ابو لبابه صحابي ته اعلاس وکړو چې زموږ په رابطه باندې څه خبره شوې. ابو لبابه نور ورته ویل د الله مرۍ راکړه، ویل تاسې حلالئ. یو قسم تراز د مسلمانانو افشا کړه. قصه مشهوره ده. هغه بیا راغی د مسجد نبوي ته ستنې پورې ځان وتړه، 2 ورځې تړلی، تر دې چې توبې قبوله شوه. او بیا نبي علیه السلام راغی خلاص پرې کړه. زنانه به راتله، ښځه هر مانځله به یې خوشي کوه، بېرته به یې ځان تړه. راز دا د مؤمن په ژوند کې ډېر مهم دی. د دې وجه نه د عرب یو متل وایي که نه، وایي السر اذا تجاوز الاثنين فليس بسر. راز چې کله و 2 نه 3 ته شي دا بیا راز نه دی. بعض علما د دې 2 نه چې 3 ته کېږي دا 2 شونډې حساب دی، چې 2 شونډې چې د انسان خپلې، د دې 2 شونډو نه خبره چاته مه کوه، هېڅ چاته هم مه کوه، ځکه دا مشکلات درته جوړوي. دا خبرې تا ته مشکلات پیدا کوي، خاص کر ښځینه طبقه، ځکه د انتشار د ماده پرته یې د خبرې خپلولو. بلکې ښځینه طبقه په دې باب کې ځان ته ملامت نه وي، د عوام مسلمانان، خاص کم خلک چې فارغ یې، وزګار یې، درس تدریس هغوی نه یې کړی، علم فهم درک یې کم یې، معلومات یې کم یې، د هغوی ژوند ټول څه شي اکثرت غیبتونه، چغلخوري، د خبرو انتقال، دا ماده پکې ډېر زیات دي. هغه ساحې چې هلته خلک وزګار یي، هلته د انتقال د خبرو چې دا ډېر زیات په خلکو کې. تاسې به هغه قصه مشهوره ټولو خلکو اورېدلې. کله چې ابو سفیان قافله روانه وه، د شام نه روانه وه، مکې ته راتله، مسلمانانو له مخې شو. ابو سفیان په ځان پوه شو، نو هغې یو کس ته روپۍ ورکړلې چې مکې ته راشه، خلک خبر کړه. دوندون بن عمرو په نوم یو کس و، د وروسته مسلمان شوی دی. ورته پیسې ورکړلې چې لاړ شه او قریش خبر کړه چې خپلې قافلې مخه ونیسي. په دې وخت کې چې کله دا کار کېږي، عاتکې خوب ولیده. عاتکه دا د عباس خور وه. خوب یې ولیده چې داسې خوب ماریدلی دی، داسې یو شخص راشي او اواز کوي، او اواز کوي د قریشو د قومونو ته چې تاسې به په 3 ورځو کې هر څوک د خپل قتل ځایونو ته ځانونه راورسوي. وایي هلته اواز کوي، بیا د هغې نه وروسته کوڅه په کوڅه وګرځي، بیا د صفا غونډۍ ته راشي، جبل ابو قبیس ته وخیږي، بیا و تیږه داسې راګوزاره کړي، تیږه پرچې شي، د هر چا کور ته یې حصه ورسېد تیږې. دې دا خوب خپل ورور عباس ته یې، عباس په خوب پوه شو چې د خوب کې خبره شته. د عباس یو خوب ملګری دی ولید بن عتبه، هغې ته یې دا خوب ویل، چا ته به ګوره نه وي، داسې خوب زما خور لیدلی دی. ولید بن عتبه دا خوب خپل زوی ته ویو، زوی خپل ټول ملګرو ته ویو، تر دې چې غټه قصه دې نه جوړه شوله. مکه کې به د عاتکې دا خوب ورچا مجلسونو کې خوره او راخوره. ابو جهل خبر شو. عباس په همدې کې تللی دی، حرم له تللی چې د کعبې نه طواف کوي، نو د ابو جهل په سترګې ولګېد.
ورکه چې فارغ شي بیا دې په راشه. هغه چې کله راغی ورته وایي تاسې کې خو مخکې نارینه پیغمبران، تاسې کې اوس ښځه کې پیغمبران شوې. دا د خوب خبره ولا وکړه. وایي زه خو د خوب نه خبر نه یم. هغه ځان داسې دغه کړ. ابو جهل ورله ویل که 3 ورځو کې څه ونه شو ګوره بیا موږ ستاسې باره کې پرېکړه کوو، څه فیصله موږ ستاسې په رابطه بیا کوو. علا کل حال د راز په ساتلو کې مؤمن به ډېر دقت وکړي. عمر رضی الله عنه وایي زه چې کله مسلمان شوم وایي زما اراده وه چې دا خلک قصدن خبر کړم چې زه مسلمان یم. یو چا ته ورغلم چې هغه داسې کس و چې هغې به هر چا ته دا خبرې کولې، مسلمان نه و. هغې ته ما وویل چې ولکه زه تا له خبره ګوره کوم چا ته ګوره ونه کړه زه مسلمان شوی یم. ویل ښه. ویل هغه کس کور په کور وګرځېد او خلک یې خبر کړل. ځکه د عمر صاحب دا اراده وه چې خلک خبر شي او دا شخص یې پېژنده چې د دې شخص خوی دا ده چې خلکو ته دا خبرې زر رسوي. انس بن مالک رضی الله عنه مشهور صحابي دی. د نبی صلی الله علیه وسلم 10 کاله خدمت کړی. د نبی صلی الله علیه وسلم د یو کار پسې ولېږي چې پلانکي ځای ته لاړ شي. چې کله هلته لاړه مخې له خپله مور راله انس ته. وایي زوی چېرته ځي؟ وایي دا د رسول الله راز دی، تا ته نه شم ویلی زه چېرته روان یم. نبی صلی الله ملګرو داسې تربیت کړی و، ملګري جوړ کړي وو. عایشه صدیقه رضی الله عنها یو ځل فاطمه کور ته راله او نبی صلی الله علیه وسلم غوږ کې څه خبره وکړله. فاطمه په ژړا شوله. لږ وروسته ورته بیا خبره وکړله، په خندا شوله. ما فاطمې ته ویل چې څه ځلې وویل چې خندا دې وکړه او ژړا دې وکړه. وایي دا خو د راز خبرې زه نه شم کولی. چې کله نبی صلی الله وفات شو بیا فاطمې د وفات نه بعد راز ویلی دی. ما چې اول وجل ما ته نبی علیه السلام ویل چې ما ته به هر کال جبریل یو ځله راته ما به قرآن کریم ورته اورم. دا ځل 2 ځله راغی. دا دلیل د دې دی چې زما ژوند ختمېدو والا دی. دویم ځلي ما له ویل چې فاطمې زما پسې به ته زر وفات کېږي او ما ته به راځې. وایي دې سره مې وخندل ځکه د نبي صلی وفات پسې به 6 میاشتې بعد د وفات شوي. علا کل حال په دې باب کې ډېر قصص او ډېر واقعات دي، خو هر رور او هر خور په ځان کې دا خصلت دا خوی بل پیدا کړي چې د هر مسلمان راز وساته. خاص کر هغه رازونه چې هغه د بېحیاتوب متعلق من ستر مسلما ستره الله یوم القیامة.